اوږد سفر زده کړه ده او په دې سفر کې موږ ډېر څه زده کړل. په یو وخت کې مو بېلابېل موسمونه تجربه کړل او په پای کې مو خپلې بې پروایۍ په دښته کې یوازې پرېښودو. هره دروازه بنده شوه او کله چې ټولې دروازې بندې شوې سهار شاوخوا 4 بجې دي. موږ له کابل څخه د کندهار په موخه حرکت وکړ. د کابل په اطرافي سیمو کې ورو ورو باران په واوره بدل شو او کله چې روښنایي پر ځمکه خپل څادر خور کړ شاوخوا بې له سپینې واورې بل څه نه تر سترګو کېدل. د سفر له هرې شیبې دوام سره سفر ستونزمن کیږي. 9 بجې دي. سړکونه د سړک پر سر ترافیکي لیکدړې او ډیری نقلیه وسایل کنګل شوي. چاینونه نه لرو. اړ شو له ټایرونو هوا وباسو ترڅو د ښویېدو څخه مخنیوی وشي. کندهار ته 290 کیلومتره لاره پاتې ده. په دې سیمه کې د واورې ورښت کم دی خو سوړ او یخ باد دی چې انسان پکې د تم کېدو ځواک نه لري. له دې وروسته د سړکونو کندې سفر ستونزمن کوي او ځای ځای په لاره د ورښتونو له امله سیلابونه راغلي چې لارې یې په ساعتونو بندې کړې وې. ماښام 6 بجې کېږي او موږ کندهار ته رسېدلي یو. ومو غوښتل د عینو مینې ښکلاګانې ثبت کړو خو تورې ورېځې او د اسمان پړکهار اړ کړو چې ژر تر ژره یوه هوټل ته ځان ورسوو. باران پیل شو خو موږ د عینو مینې د ښکلاګانو نندارې دومره بوخت وساتلو چې شپې پر رڼا د تیارې څادر خور کړی و. هوا تیاره، باران تیز او هوټل ته مو لاره ورکه کړې وه. د شپې 8:30 بجې هغه هوټل ته چې غوښتل مو شپه پکې سبا کړو ورسېدو. ستړې ورځ مو شاته پرېښې وه. بې له دې چې خواړه وخورو د خوب ښکار شو. سهار شو د کندهار ښار ته راووتلو. د جمعې ورځ وه. مایده مایده باران ورېدو. ګڼه ګوڼه کمه وه. مخکې له دې چې باران بیا زور واخلي ژر خرقې شریفې ته ولاړو او د هغې ځای خپرونه مو ثبت کړه. د کندهار هلمند په لویه لاره د کندهار ښار په پای کې چهل زینو ته ولاړو. چهل زینې یا 40 زینې د کندهار ښار په لویدیځه برخه کې د یوه لوړ غره پر سر چې سرپوزه ورته وایي د ظهیر الدین محمد بابر په وخت کې جوړې شوي دي. کندهار چهل زینه ده چې څومره ما معلومات ویلي د ظهیر الدین محمد بابر په وخت کې جوړ شوی او دا څلوېښت واړه زینې چې دي سخت تراشي شوې ده او په تیږو کې جوړې شوې داسې دي. ځینې مورخین ورته پیشتاق وایي. دا ځای د ظهیر الدین محمد بابر لخوا په بابري دوره کې جوړ شوی دی. که څه هم دا ځای د نورو تاریخي ځایونو په پرتله ډېره اوږده تاریخي مخینه نه لري خو له دې لوړ غره څخه د لاندې ښکلې منظرې په لیدلو ارزي. د چهل زینو په بره برخه کې پر دیوالونو په ښکلي لیکنې ترسره شوي دي چې ویل کېږي د 9 کلونو په موده کې 80 کسانو په دوامداره توګه کار پرې کړی. ویل کېږي چې د چهل زینو د رغونو چارو په ټوله کې 14 کاله وخت نیولی. له چهل زینو څخه سیده د هلمند په موخه له کندهار څخه روان شو. دلته هم هماغه خبره وه او په لاره باندې ځای ځای سیلابونه راغلي وو. 3:30 بجې دي او موږ د هلمند ګرشک ولسوالۍ ته راورسېدو. دلته مو د غرمې خواړه وخوړل او د لښکرګاه ښار ته مو مخه کړه. لښکرګاه ته غځېدلی سړک تر ډېره په معیاري بڼه جوړ و او تر لښکرګاه پورې مو لږه ستړیا ختمه شوه. لښکرګاه ته له رسېدو سره سم د بوست تاریخي ښار ته ولاړو. په دې سیمه کې د ډرون کیمرې لپاره بندیز لګېدلی و او له 80 ثانیو زیاته په هوا کې نه پاتې کېده. ډېر مو کوښښ وکړ چې په هوا کې تم شي خو په همدې کې هوا تیاره شوه. باید تل یو بدیل ولرو. تیارې ته مو ونه کتل او د بوست تاریخي ښار پلټنه مو پیل کړه
چې د غونډۍ پر سر مو یوه د ځمکې لاندې تاریخي ماڼۍ پیدا کړه چې د خلکو په وینا 3000 کاله وړاندې د نوشیروان عادل لخوا جوړه شوې وه. خلکو د دې ځای په اړه بېلابېل روایتونه درلودل. چا ویل چې زندان و، چا ویل د اوسېدو ماڼۍ وه، او هم ځینو خلکو د انسانانو د ککریو د شتون په اړه وویل چې زموږ لپاره یې په دې ځای کې ویره خپره کړه. خو موږ ونه درېدو او دې ماڼۍ ته ورښکته شو. دا ځای د هغه یوه څا په څیر جوړ شوی و چې شاوخوا یې خونې یا دهلیزونه درلودل. د ګاز بوی پکې تر سپوږمو رسېدو او اسمان څکالي پکې ډېر زیات و چې مخامخ یې په انسان حمله کوله. موږ د دې ماڼۍ تر پایه ولاړو او د ځایي خلکو په وینا 4 پوړه نوره دا ماڼۍ په خاورو کې پټه شوې ده. ماښام 7 بجې له بوست تاریخي ښار څخه د هلمند ښار مرکز ته ولاړو. شپه هلته د یوه ملګري په کور کې تم شو او ماسپښین 1 بجه مو بیرته د کندهار په لور حرکت وکړ. مازدیګر کندهار ته ورسېدو او ومو غوښتل چې ویش بازار ته لاړ شو او د هغه ځای له لیدنې وروسته بیرته کابل ته راستانه شو. ویش بازار د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه ده. دې ځای ته غځېدلی سړک ډېر ښکلی جوړ شوی او دښتې یې کټ مټ د متحده ایالاتو د اریزونا ایالت په څیر دي چې یوازې د ککټوس ونې پکې نشته. دلته مو د دې ښکلې دښتې انځورونه اخیستل چې موټر خراب شو او زموږ خپلې بې پروایۍ ته پام شو. د موټر د انجن غوړي په پوره معنا وچ شوي دي. دلته تر کیلومترونو هیڅ شی نه تر سترګو کیږي. 2 ملګري مو د مرستې د غوښتنې په پار لاړل او له دې څخه مو زده کړل چې باید په اوږدو سفرونو کې ځینې ټکي په پام کې ونیول شي، ځکه که په داسې ځای کې موټر خراب شي شاید هغه سفر مو وروستی سفر شي. څو شېبې وروسته زموږ ملګري بیرته راغلل. له ښه مرغه 6 کیلومتره وړاندې یو بازار پیدا کړی و چې پکې یوازې یو خوړنځای او یو کوچنی جومات شته و. تر هغه ځای مو موټر په ټیله ټیله ورسولو. ساړه ډیر و او په نوموړي خوړنځي کې د بخارۍ څنګ ته څو ساعته ناست و. د شپې خواړه مو چې وخوړل دا د ناهیلۍ شیبې بې له دې چې ویده شو په ویښه نورې هم سختېدلې. غوره مو وګڼله چې ویده شو او دا هغه وخت دی چې کله ټولې دروازې بندې شوې. یوه دروازه چې تل د انسان په مخ خلاصه وي، د خدای د کور دروازه. دا دروازه مو پرانیسته خو له بده مرغه د خدای د کور حالت ښه نه و. داسې ښکارېده چې شاید په اونیو دلته چا لمونځ نه دی کړی. د جومات په فرش او قرآن شریفونو باندې خړ ګردونه پراته وو. شاید همدا زموږ دنده وه چې باید دلته زموږ موټر خراب شي. شپه همدلته تم شو او جومات پاک کړو. جومات مو پاک کړ. ساړه ډیر و خو له دې وروسته هغه د سکون څخه ډک خوب هم د خوږو یادونو په کتابچه کې په لیکلو ارزي. سهار شو. تر لمر خاته په تمه و تر څو یو موټر پیدا شي او خپل موټر پرې سپین بولدک ته کش کړو. خو له ډېرو کوښښونو وروسته چا زموږ سره مرسته ونه کړه. دلته مو زده کړل چې د بل په تمه ژوند نه کیږي. تر ډېره ځایه مو موټر ټیله کړ او 10 بجې مو یو موټر ونیولو تر څو زموږ موټر د ویش په لور کش کړي. 12 بجې هلته ورسېدو او موټر مو د جوړولو لپاره ودرولو. موږ د ویش بازار بېلابېل ځایونه وکتل. دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله ده. څوک له دې ځایه د خپلې ناروغۍ د درملنې په پار د پولې بلې خواته ځي او څوک د کار او تجارت لپاره دې خواته راځي. دې سفر موږ ته رازده کړل چې بې پروایي د مرګ دویم نوم دی. د بل په تمه ژوند نه کیږي. په لاره بېلابېلو موسمونو رازده کړل چې هیڅ شی هم تلپاتې نه دي. د سختیو په وخت زغم دا رازده کړل چې که ستونزو ته هم له مثبتې زاویې څخه وګورو حل یې په ستونزو کې بیرته پیدا کیږي. په پوښتنه کې پوښتنه ده او په بیازلي پوښتنه کې ځواب پروت دی. هیڅ شی تصادفي نه دي او هره پیښه زموږ او ستاسو د ځواکمنېدو په پار منځته راځي.